تیم کرکت هلمند با پیروزی مقابل قندهار قهرمان زون بست شد و به مرحله نیمه نهایی مسابقات جام کرکت رادیو جوانان صعود کرد. در این بازی کرکتبازان قندهار نخست توپزنی کردند و 168 دوش هدف تعیین کردند. بازیکنان هلمند با درخشش محب الله همراز و اصغر سحاک هدف را تکمیل و با حفظ 3 بازیکنشان پیروز و راهی نیمه نهایی شدند. قبل از این تیم‌های بلخ، کابل، خوست و هلمند به نمایندگی از 4 زون کشور راهی نیمه نهایی شدند. این مسابقات بین 8 تیم در چوکات 4 زون از سوی یکی از رادیوهای محلی راه اندازی شده است. خوشبختانه د څو زونونو وروسته بالاخره نن په بوست زون کې د کوربه کندهار او د هلمند لوبډلو ترمنځ نن شلوریزه لوبه ترسره شوله چې ډېره ښکلې او په زړه پورې سیالۍ وه. بې شمېره هیوادوال دلته راغلي وو د لوبې لیدو ته او تر څنګ یې ځوانانو دغه سیالیو ته ډېر چمتووالی نیولی و چې بالاخره په ډېر شور او جذبې سره دغه لوبه د هلمند لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدله. له دې نه وروسته دغه د 8 ولایتونو لوبډلې چې 4 لوبډلې بل پړاو ته لاره پیدا کړ او 4 لوبډلې نورې د دغه سیالیو څخه بې برخې شوې یا حذف شوې. دغه 4 لوبډلې به په راروانو 2 ورځو کې د یو بل پر وړاندې د سیم فاینال او فاینال لوبې ترسره کړي. بازی‌های نیمه نهایی این مسابقات روز 14 جدی 1400 انجام خواهد شد. دیدار نخست هلمند مقابل بلخ وارد میدان می شود. همچنین دیدار دوم بین کابل و خوست انجام خواهد شد. مسابقه فاینال نیز بین برندگان بازی‌های نیمه نهایی در روز 15 جدی و به میزبانی شهر قندهار برگزار می شود.